صبح قدرمن لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سره امریکا د مرستو ځنډېدل، د ناروې د ولسي مرستو سازمان په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د افغان کډوالو سخت وضعیت، د ایران د کورنۍ چارو وزیر ویلي دغه هېواده څه باندې 1 میلیون افغان کډوال ایستل شي. د بهرنیو وګړو د نیولو دوام، طالبانو په بامیان کې یوه چینایي اصل امریکایي ښځه او د هغې 4 ملګري نیولي. د امریکا د ځواک زیاتولو لپاره د ټرمپ یو اړخیز اقدامات پر کاناډا، مکسیکو او چین یې پراخې تعرفې ولګول. او د ټرمپ د 25% تعرفو پر وړاندې د کاناډا سخت غبرګون. د ناروې د ولسي مرستو سازمان وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته سپارښتنه کړې چې د ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې ټول هغه فعالیتونه چې د امریکا له مالي مرستو سره تړلي دي ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې سپارښتنې سره د ماین پاکۍ هغه فعالیتونه چې د امریکا په ملاتړ د افغانستان په ګډون په 12 هیوادونو کې ترسره کېدل د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه سازمان د ماین پاکۍ چارې نه یوازې په افغانستان بلکې د 11 نورو هیوادونو په ګډون درېدلي دي. دغه سازمان زیاتوي چې د ماین پاکۍ هڅې د نړیوالې بېوزلۍ او د کمولو، امنیت ښه کولو، اقتصادي ودې او ثبات لپاره اغېزناک دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ماینونه او نور ناچاوده توکي د جګړو تر ختمېدو لسګونه کاله وروسته هم د خلکو د ژوند، معیشت او پرمختګ پر وړاندې جدي ګواښ بلل کېږي. دغه سازمان هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی حکومت د دغه حیاتي کار لومړیتوب ورکولو ته دوام ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومني اعلان کړی چې د روان کال له پیلېدو راهیسې 1.1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې مومني دا څرګندونې په یو ځانګړي خبري مرکه کې کړې دي. مومني ویلي چې دا مهال په ایران کې 6 میلیونه بهرني وګړي حضور لري چې له ډلې 2 میلیونه ان د لنډمهالو اوسېدو لپاره هم قانوني اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر زیاته کړې چې ارزونې ښیي له ایستل شویو کډوالو 50% بیرته ایران ته ستانه شوي دي. نوموړي ټینګار کړی سره له دې چې ایران له خپلو ګاونډیانو سره ګډ پخواني او تاریخي مشترکات لري خو د دومره ډیرو کډوالو د میلمه پالنې توان نه لري. په بامیانو کې ځایي سرچینو خبر ورکړی چې طالبانو په دې ولایت کې یوه چینایي اصل امریکایي ښځه او 4 نور کسان چې د هغې ملتیا یې کوله نیولي دي. سرچینو تایید کړي چې دا ښځه او د هغې ملګري چې یوه بله ښځه او 3 نارینه پکې شامل دي د شنبې ورځې له ماسپښین وروسته د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د سرچینو په وینا یوه افغان ښځه او یو نارینه چې له کلونو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي له موټر چلوونکي او ژباړن سره یو ځای د نیول شویو کسانو په ډله کې دي. په بامیان کې طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی و چې که طالبان امریکایي یرغمل نیول شوي کسان خوشي نه کړي نو د دې ډلې د مشرانو پر سر به د اسامه بن لادن په پرتله ستره جایزه وټاکل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکمنېدو وروسته په نړیوال نظام کې د امریکا د ځواک د بیا راګرځولو په لټه کې دی. CNN د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ په تازه اقدام کې د کاناډا، مکسیکو او چین پر وارداتي توکو پراخې تعرفې لګولې دي. د راپور له مخې دا تعرفې به د 3 شنبې له ورځې عملي شي. د دې پریکړې له مخې د کاناډا او مکسیکو پر توکو 25% تعرفه او د چین پر توکو 10% تعرفه لګول شوې ده. د سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې دا اقدام د دې لپاره شوی چې پر دغه هیوادونو فشار راولي چې متحده ایالاتونو ته د غیر قانوني کډوالۍ، د مخدره توکو د قاچاق او د جرمي ډلو د ننوتلو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په راتلونکي کې به پر اروپایي ټولنې هم نوې تعرفې ولګول شي. بلخوا د مکسیکو ولسمشرې د ټرمپ د دې اقدام پر وړاندې غبرګون ښودلی او د دغه هیواد د اقتصاد وزیر ته یې امر کړی چې د خپل هیواد د ګټو د ساتنې لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. شنبه هم د سپینې ماڼۍ دا ادعا چې د مکسیکو حکومت له جرمي سازمانونو سره اړیکې لري په کلکه رد کړې او هغه یې د خپل هیواد په کورنیو چارو کې نه منونکې لاسوهنه بللې ده.
د کاناډا لومړي وزیر جسټن ټروډو د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کاناډا په وارداتو باندې د 25 سلنه نویو تعرفو د لګولو په ځواب کې د چټکو غچ اخیستونکو اقداماتو خبر ورکړ. ټروډو په یوه اعلامیه کې چې د شنبې شپې ناوخته خپره شوه تایید کړه چې کاناډا به د 155 میلیارډ ډالرو په ارزښت امریکایي توکو باندې غچ اخیستونکي تعرفې ولګوي. د دې اعلامیې له مخې په لومړي پړاو کې به د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکو باندې سمدلاسه تعرفه ولګول شي او د 125 میلیارډ ډالرو په ارزښت پر پاتې نورو توکو به په 3 اونیو کې پلي شي. ټروډو خبرداری ورکړی چې د امریکا تعرفې به پر دواړو هیوادونو په ځانګړې توګه د موټرو په صنعت باندې سخت اقتصادي اغیزې ولري. نوموړي زیاته کړې چې کاناډا دولتي تړونونو ته د امریکایي شرکتونو د لاسرسي د محدودولو په څیر پر غیر تعرفوي بندیزونو هم غور کوي. قدرمنو لیدونکو د دې مهال مهم خبرونه موږ تر بیا د خدای